ولې ژاړې خیر شه بچې بس انسان چې بوډا شي نه په کور کې ځي او نه بار په لاره کوزه ګل کاکا څه چل شوی خو زما د کور لوسي زم ستا اولاد یم ستا بچی یم ما ته ووایه بچې نن سبا د هر کور مسله ده زما دغه یو زوی یو ښځه مړه شوه بل یې وکړه هغه دونه ظالمه ده چې زه یې د کوره راوشړلم غونچه ګل کاکا نو انګور خو د کور راوشړی نو زوی دې ورته څه نه وي زوی به مې څه ووایي خو زه په ځان نه یم خفه اسلمه زه صرف په هغه نوسي پسې خفه یم زه هغه غریب پسې خلي غونچه ګل کاکا صبر وکړه ژاړه ما خو زما د کور لوسي وي غاړه دې بند چې ما ته لکه د خپل بچي اواز کوه او خو د کور دې څه مسلې چې زه د کور ته ورشم بس بچې پرېږده سم دا د الله غاټه دنیا ده چېرته به د ځای مې نه وشي او چېرته به ځای مې نه وشي دا د اوسنو انډیانو ال دی دا د اوسنو بچو خل دی چې مور پلار سپینګیري شي مشران شي د دوی په کور کې ځای روک شي خو زه دغې خلکو ته وایم چې د دغې مور پلار نه کوم اولاد پیدا دی او دی د مور پلار نه نافرمانه پاتې شي نو ټول عمر به دی په دې دنیا کې خوشحالي نه ویني زمانه ذلیل او رسوا به ګرځي ای خلکا د خدای خاطر وکړئ داسې سپینګیري مشران داسې سپین سرې مور د دوی قدر وکړئ د دوی عزت وکړئ د دوی خاطر وکړئ یعنې سبا به ستاسو بچیم تاسو نه به پیدا شي او چې څنګه دا مشر تاسو په سرو سترګو جړو سبا به تاسو هم په سرو سترګو جاړئ مه کوئ داسې د الله د هغې لویې ورځې نه ویرېږئ خو ځه د داسې مشرانو الله شته الله به یې خاطر کوي داسې کار به وکړې که نه لاړ به شو د ویښته به ښکلې واړه کړي د ویښتو د حفاظت نه او دانې دانې ویښته دې پرېږدي د خلکو داسې خشته خشته ویښتې او ستا خو ستا ګلګوتې ګلګوتې ویښته دي अमियो मातम कपड़े बदले कदम मदरसे ته ځم واه واه وی ما ته کپړې بدلې کا هغه بلرز دي کپړې بدلې کړې دي ښه پاکې ساکې دي هم دې کپړو کې سبق له لاړ شه هغوی تا ته سبق کوي دا ته نه وي چې ته کپړې پاکې راوړه هغوی به تا ته په دې قارېږي چې ستاسې په عرض وي پي ما ته کپړې بدلې کا تاسو نه تنګه شوم پلار دې په صربونو او صابونونو راوړو باندې ستړی شو او زه له په جامو انځلو باندې ستړی شوم ما ته هم څه لار وښایې که نه زه څه وکړم دې خوا د کور کار وکړم دې خوا تا پاک کړم تا سنبال کړم ګناه د خپل زوی حفاظت وکړم ما ته هم څه لار وښایې که نه زه خو تا نه په اور کې ولاړه یم خپله مور خو دې مړه شوه خور یې واغوستې خو ما ته یې مصیبت پرېښوستو مریم نه تا نه هغه مرګ هم یېرېږي امي هر څه کوه خو ما ته مړه مور ویادوښه او که واه جی واه دا مکه روح کې ما ته مڅه سوه خو ته وایې چې زه به یو څه اوښ کې وسوځم که نه او د دې مور زړه به زما دپاره نرم شي زما څه خپل زوی نه خو زما دا زوی وجاړي نو زما زړه به نرم شي ستا دپاره زما زړه هېڅکله هم نشي نرمېدی بس بس کار سلګۍ ولې وې ولې
مور خو دې نن نه 2 کاله وړاندې مړه ده ولې اوس مړه شوه څو چې ته واپس ژاړې ته خو داسې کیسه سې ته به چې خلکو د مور جنازه واخیسته یوړه او ته د ګټ په هغه ځای باندې ناست مورې داسې اوښکې خلک نسسي ماشاءالله زما چې خو څنګه خشته جام وژو دا جان دې پاک نظرې دی ښه دا لوښي خلک داسې ځي لکه راته چې ووینځئ دا خلک داسې ځي ځړوند دي دا داسې ښکاري نه پاسه پاسه دې کندې ته ورکوشه دې کندې ته ورکوشه هغه جوخ راوړه کوشه دې کندې ته کوشه داسې نه خوند وي چې د اوپره باندې در واړوه یو دې راځه تا ته خو هم بانه جوړه شوه چې زه اوس مالته ناست دی داسې داسې به کې به زه یې لوښو وینځل نه به پاره کې او دا تاسې راغوښتي دي 2-3 لوښي دې راواخېستل ولې دا لوښي زموږ د خو څونه ډېر لوښي هغه نور لوښي هم کچن کې پراته دي هغه به مینځل غواړي ښه مامي هغه خپل لوښي نه وینځه مامي ما خو مو خپل مور لوښي نه واه چې واه ډېر ښه ډېر ښه قربان دا هغه خپله مور جمدی ده ځکه پې لوښي نه وینځي او ستا مور مړه ده دا خبره په کلوغ غوږونو باندې واوره ته یتیم یې یتیم زه ستا مېرنه مور یې او هغه خپل زوی دی ته ځان هغه سره مه سموه ته د هغه د مقابلې نه ته د هغه د جترې په ځای یې کښېنه اوس وینځه لوښي زه لا باټې راډکوم باسه ته راکه چې هغه نور لوښي راوړه زه لا باټې راډکوم دا پرېږدوم دې وینځل غواړي ورشه تاسو راته شو خدایا پاکه ډېره زیاته ګرمي ده دوی چې دا ور ولې بند کړی دی موسی عبدالله ور کولو کې کنه د خدای نیک بختو ګرمي ده نور دی دا سټس کټس کډ راغستی دي دا جارو خشته مخه دا څنګه انګړ دی جارو کو دا انګړ څوک داسې جارو کوي لکه راته چې جارو کو شابه کنتا بس استاو بین کی چارج کوم ها دا یو گیم پیو کوم چارج ته لگاوا عبدالله ورنه ډبیږي ته ورشه خو لومبۍ داسې کار وکړه چې په چوک دې کې وګوره چې څوک دي نو بیا راشه ما ته ووایه اصل چې په ډایرکټ ورکولو کې ورشه شابه زه راشه شابه څه پلار دې راغی هله ته هغه ته ورکولو وکړه دا موبایل راته موبایل را Kiri, kiri. Kiri. Ang beti ko diba? Ubi ka sa barangay sa paligid mo. Ito na. Akhir hari suriya. Khudai duga ha. رانا تاسو دا ور داسې بند کړو ته خدای نیک بخت ما وی کوده ما کار کوه او بس لکان افتو موبایل کې کوتي والی تکینه زلی اوبر عالم او براواله عبدالله څنګه څنګه خې جوړي ولي
ang doktor na amin nawala. अरे बच्ची तो को चारे Ang doktor na amin nawala. बच्ची दास्ता मेरा कना Amin na na. बोले बच्ची चाहे तस्वीर दी सो माँ तू आया चाहे तस्वीर दी बोले चाहे तस्वीर है सब बच्ची राणा ए राणा ये हो रहा है खुदाया पाका بچي زما خدای دې توفیق ته پندو خو خپل شتا سپګور مو تاسو ګران ګورم राणा मकर रुख की बनत हुई है धारा तू आया जब तो लाता रसोई थी الله دې دې کو زه خپل شتا سپوره روټه کېدم او د تغوړ روټه کېدم زه هم دا معشوم دي او بل یتیم دي کوترا د خدای مخه خیر وکړي د ټول عمر به مې سر تندې لګي राणा او یا بچی تار دې د پاتم زما دې دا نه خو مال داسل راکړه ए राणा नो بیا دې څنګه وای چې مالا خپل امیر راولا خیر دې معشوم دي مور په تو ور یاد شي کو څنګه بچي پلار دې وای کنه ما ته چرته پتی سواس خبرم کړی دا राणा یو خبره مې یاد ساته چې دا یتیم دی په د باندې ظلم اونکي د سره ډېره مینه کوه ځکه چې د مور مړه ده راڼا د خدای دپاره د باندې ظلم مه کوه مسوریا خدای ته وګوره د خاوند نوم خو د خدای وي او ته ماته لاسونه نیسې ما ګناهګار یم چې څنګه مې دغه زوی دي داسې مې دیم زوی دي ما خو ستا زوی ته چرته د مېړنه په زوی باندې نه دي کتلي زه یم دام ما خو ستا زوی ته چرته د مېړنه زوی په نظر نه دي کتلي زه یم دام زما زوی دي راڼا یو خبره مې یاد ساته چې په کوم ورځ ما ته پته ولګېده چې ته په ده باندې ظلم کې نو بیا به په هغه ورځ ته په دې کور کې نه الله دې نه کیسړیا دا څه خبرې مه کوه او دا ماشوم دی اکثر ورته خپله مور رایاده شي نو ځکه دا خبرې وکړي ګې نور ته څه تپوس وکړه چې زه د سره څونه مینه کوم ازا زه زما خان قربانۍ له څاروي راوستې دي هغې له سګیا مه یا راوړم په مخه دې ښه تاسو له خو غواړي چې بلې چې مړک د لګوتې کړم او مرد کوم خو نه په ځان د اختر نه اوسکور کوم دا خلک داسې کوي تارې پلار ته ولې وي تارې پلار ته ولې وي چې ما د بله مور راوله آینده به پلار ته راسې وي No, وی باتا no, no. Abi, pati masin daro sila makawa. چپ خبردار کو آینده لپاره دې ماته د ځانه پلار جوړ کو زوی می او زوی اوسه پاسه مخله زوی ده او د مدرسې سبق نه ده ای راشه ها پاسه راشه مخې مې پناسه